څوک د چا دغه مجاړي څوک د چا څوک بې غمه بې پروا دي په دنیا څوک ډېر نن په هزار د مینې واله ګرانه هېوادوالو تاسې ګورئ چې د دغه خورجانې تر څنګ ناسته یم او غواړم چې د دغې خورجانې هم احوال واخلم چې د کومو ستونزو سره مخ دی چې ورور یې هم ورته په بستر کې پروت دی او مور یې هم همدلته اوسیږي. ګرانه هېوادوالو تاسې ولیدل دغه ماشومان چې پلاستیکونه یې جمعول دغه ګلالي ماشومان تاسې ګورئ چې دوی به هم شوق لري چې مکتب به ووایي آینده لري خپل آینده جوړه کړي. متاسفانه چې د دې اقتصاد ډېر ضعیفه ده او نشي کولی چې مکتب ووایي نو د دغه مورجانې څخه یې اورو. سلام علیکم مورجانې. وعلیکم السلام. د دې کار چې موږ د کابل نه دلته راغلی هلته کار بار یې نه و. زما خاوند چې ده مریضه ده تورې زړې لري تکلیف د معدې لري د ګردې هم فشار جګېږي کار کولی نه شي. زما د دې پسې زوی مې ده نښه کلن ده چولې خرڅوي نه خرڅېږي 2 ورځ 6 پیالې راوړي هېڅ کور کې خرچه شی نشته هېڅ بیخي تباه یم. مورجانې ته یادونه وکړه چې د چولې خرڅوي نو خاوند یې هم مریضه چې دا لور د چولې خرڅوي نو ستاسو په دغه ګزاره کېږي؟ نه خرڅوي د دې پسې زوی مې ته خرڅوي. مورجانې نو ستاسو په دې باندې ګزاره کېږي؟ هېڅ ګزاره نه کېږي. دا 3 لورګان مې ځي 6 بجې جګېږي 2 بجې راځي کبار خس تولوي یو بل د ډوډۍ نمبایان تولوي بیا خوري راځي خچه مچه خو شی نشته بیا دا کبار شی تولومه خرڅومه دا کور کې یو ډوډۍ شی اخلمه بوره اخلمه چای اخلمه ډېر وضعیت مې زما خراب ده. مورجانې نو تا یادونه وکړه چې دا لورګانې د سهار وخته ځي پلاستیکونه راجمعوي کباړ راجمعوي راوړي نو مورجانې کله چې ته هغه نور ماشومان ګورې چې مکتب ته رواني هغه نورې نجونې ګورې چې مکتب ته ځي او ستا لورګانې سهار وخته ځي پلاستیکونه کباړ راجمعوي ته څومره دردېږي او ستا زړه ته څه ناامیدګي راځي؟ ډېر دردېږم داسې یم وایم خدای د دې ژوند نه مرګ راکړي زه لیدلی نه شم جلکې ته وګوره مکتب ته ځي مدرسې ته ځي زه دغه نه وس نه لرم چې زما ماشومان د مدرسې ته لاړ شي 50 روپۍ 100 روپۍ میاشت په میاشت اخلي دغه نه وس نه لرم. مورجانې 6 لورګانې دي که تا نه یو کالي وغواړي تا نه یو څپلۍ وغواړي او تا سره نه اوسي نو ستا زړه ته څه ناامیدګي؟ داسې زړه مې توته ده دغه نه ماشومان په کوڅه کې ګرځېږي مکتب تعلیم کوي زما خو ډېر ژوند خرابه ده د دې نه ژوند ډېر زما خراب. په ګلونو به بهار وي زه به نه یمه بلبلان به په چغار وي زه به نه یمه بوراګان به د ګلونو نه تاویږي ستا به ماته انتظار وي زه به نه یمه خریدار به ستا د سر واړه راټول شي ستا د سر به داسې ماشومان ځي ښه ډوډۍ خوري ښه لباس ده مکتب ته ځي زما خو ماشومان د ژوند وران ده زموږ وران ده زما وړه زوی ځي چولې خرڅوي داسې سبایي ځي ماسپښین راځي دا لور مې چې خس په ځي سبایي ځي 2 بجې راځي ډوډۍ خوري بېرته ځي 9 بجې شپې راځي داسې زما حالات خراب ده غټه لورګان مې ده زړه مې داسې نارامه ده وایم څوک دا چېرته نه تښتوي ورک نه شي داسې ډېر ژوند مې وران ده کور کې دغه نه شی نشم چې پخه کوم پرون زما ورور د پېښور نه راغلی شی نه و چې ورته پخه کومه شیدې مې یو دوکان اخیستلی ده لور مې د کباب پیسې راوړی و څکلی ده نور بس هېڅ شی نشته ډېر ژوند مې خراب ده. مننه مورجانه. ګرانه هېوادوالو تاسو مورجانه ولیدله چې کله یې ماتې نه وپوښتل چې ویل میړه مې هم ناروغه ده او لورګانې مې هم مکتب نه وایي او سهار وخته ځي کباړ ټولوي او پلاستیکونه راجمعوي
نو چې کله هغه په ژړا شوه نو تر څنګ یې دغه خورجانه هم په ژړا شوه چې د دې خورجانې زړه ته څه ناامیدګي راغی چې دا په ژړا شو. نو غواړم چې د دې خورجانې نه واورم چې دې ولې وژړلې. خورجانې تا ولې وژړلې؟ بلا مریض هستم سردی سیاه دارم. تو چرا مکتب نمیری؟ مکتب ته نه ځم هغه کابل تلومه. ولې مکتب ته نه ځې؟ مکتب ته نه ځم هغه غریبه یم. کله چې نورو جنکو ته چې ته ګورې ښه جامې اغوستې وي څپلۍ اغوستې وي او مکتب ته ځي مدرسې ته ځي او ستا زړه ته څه ناامیدګي راځي؟ ما میخوایم خوب کالا بپوشم مکتب رو. چرا نمیری المکتب؟ غریبی هستم. په زړګي کې مې دردونه ناکمیږي ارمانونه حسرتونه ناکمیږي چی کار میکنی علی؟ چی کار نمیکنم لمبایا نان میچینم خس میچینم. دا کجا؟ سیم چرایی. هلته هغه وخت چې ته کبار جمعوي او پلاستیکونه جمعوي ته چې نور جنیکانې ګورې او ځان ته ګورې نو ستا زړه نه خفه کېږي؟ خفه کېږي. څوک خو دې نه ځورئ کله چې ته پلاستیکونه جمعوي او کله چې کبار جمعوي نو هغه نورې جنیکانې خو تا نه ځوروي؟ ځوروي وایي کباله ډیرانه وي. ستا زړه بیا نه خفه کېږي؟ خفه کېږي. ګرانه هېوادوالو تاسو د دغې خوراکۍ خبرې واورېدلې چې دا دی ځي نامبیانو نه ډوډۍ را جمعوي او خس را جمعوي او پلاستیکونه راوړي او چې کله نامبیانو ته ډوډۍ ورنکړي نو په ولږ او په تنده ویده کېږي مکتب نه وایي او کله چې نور جنیکانې ګوري مکتب ته ځي نو زړه یې زیات خفه کېږي. تر څنګ مو دلته نورې خویندې هم ناستې دي چې غواړم دوی سره خبرې وکړم چې دی هم مکتب نه وایي دوی نه به یې واورو چې دی موږ ته څه وایي. ستړی مه شي. خورجانې مکتب وایي؟ نه. ولې نه وایي؟ غریبي ده. پلار مې مریضه ده درې لري داسې حال خراب دی نه وایي. کله چې خورجانې تاسو ځئ کباړ پسې او پلاستیکونه را جمعوئ هغه جنیکانې چې ته ګورې هغه خویندې چې مکتب ته ځي ښه لباس یې اغوستی وي ښه بوټانې په پښو وي هغه یې ګورې چې مکتب ته ځي نو ستا زړه نه خفه کېږي؟ خفه کېږي. زړه مې اوبه اوبه کېږي خفه کېږم وایم زه ولې مکتب نه وایم زه هم همداسې کاشکې داسې کالي واغونده داسې هغه لباس واغونده داسې منګه مکتب داسې غریبي ده زما زړه اوبه اوبه کېږي بیا جاړ. خورجانې یادونه وکړه چې ته په یو کور کې کار کوې. سل پی راکړې بس مې نه رسېږي کار کوم کالي مینځم هغه پاشونه مینځم ورسره کمپلونه مینځم. نو زړه دې نه غواړي چې مکتب ووایې مدرسه ووایې؟ کېږي هغه ځي مدرسه او مکتب ته ځي زما زړه کېږي زه زړه کې وایم کاشکې زه همداسې وم که مکتب ته لاړ شم مدرسې ته. خورجانې هغه کور کې چې ته کار کوې کله چې هغه خورګانې ځي مکتب ته او ښه لباس اغوندي ښه بوټان اغوندي ځي مکتب ته مدرسې ته نو ستا زړه ته څه ناامیدګي راځي او زړه دې څومره دردېږي؟ ډېر دردېږي هغه ځي هغه ماته وایي ته هم همداسې کالي نه اغوندې زه زړه کې وایم کاشکې زه هم همداسې کالي واغوندم کاشکې همداسې پیسې موږ هم همداسې لرو. څوک د چا دغه مجاړي څوک د چا سبا شپې به ناوخته راځي هره مریضه ده لاین باندې وخت وایي کباب پسې چې ځي وخته راشه
وایي کباب نه تولیږي یو ډوډۍ مودۍ نه تولیږي چې راولم وخورو شپې وګوره په غاړه کې لاین وهلی ده داسې پاتې دي چا د پوجاش پلار چا وهل؟ وخته راځي دا خو کباب ټولوي بس نشته پلار مریض هم د تکلیف معده هم لري تور زیري هم لري تکلیف اعصاب دا لاین بندي وخت وایي ناوخته راځي څه وکړو خورجانې تا یادونه وکړله چې کله دا لورګانې مې ناوخته راشي خسو پسې تللي کباړ پسې تللي وي او راشي پلار یې وهي نو خورجانې کله چې دوی لاړ شي او ناوخته راځي دوی خو سیاسري دی نو ستا زړه څومره دردېږي چې ماشومان دي چې زړه دې څومره دردېږي چې دوی به ناوخته ده اوس به چیرې وي چا ورته څه ویلي نه یي داسې زړه مې رپېږي داسې نارام یم زما په شا جګېږي زړه مې رپېږي یو بیخ مې کور کې دا یو باندې ځمه راځمه د دې پلار ته چې ویلی نه شم چې لورګان راغلی نه ده دروازه بنده ومه چې پلار نه ګوري چې لورګان چې شو باندې لوبې کوي راغلی ده داسې زړه مې رپېږي وایم چېرته ورک شي څوک ښکولی ده څخه به څه شوی ده داسې دردېږم مجبوري ده څه وکړمه نیمه ډوډۍ مې اخیستلی نیمه یې مې اوړه لمده کړی نیمه یې هلته پاتې دي وګوره هغه پلاستیک ډېر وضعیت مې خراب ده وران ده قطق شي کور کې نه وي یو وچه ډوډۍ ماشومان خوري دا هم کله پیدا کېږي کله نه پیدا کېږي خورجانې تا اوس یادونه وکړه چې قطغې نه نو دا خو ماشومان دي حتما تا نه قطغ غواړي ډوډۍ غواړي نو چې نه یې بیا څنګه کوې هېڅ شی نه خوري یو د بچل نه یو همسایه نه ګاونډي نه وایم زوی مې ته راوړه ډوډۍ وخوري بیا دغه نه ورکوم دا لور مې چې کار کوي دا لور مې ته وایم د خیره ده وچه ډوډۍ ټول که راوړه ماشومانو خو دا شرمېږي بیا نه وایي بیا دا لور مې لېږم سبا یې ولېږل چای راوړل دغه ډوډۍ راوړل چې ماشومان کله چې ته وایې همسایګانو ته لېږم چې شی راوړي ماشومان ته ورکړي تاسو ته درد نه کړي نو بیا څه کوئ هېڅ اوږه توګه شپې مې اوږه توګه ویده شو دا لور مې هغه لور مې وایم وګایم غږ مو کړه خیر د ماما زما مور ده خفه کېږي مریضه ده همداسې ده شو ببي ته هینی نان چند رقم نان است از یکم سایه سبکی از دیگم سایه و کشتکایم بخوره یا بوی می کشتکایم نمیخوره قاق میدونی مردم به مرغا به سگا میپرده ایده طفلای میخوره خب نکدگی ده این تو وضعیت مستن کشتکایم جمع کرده ایده از خانه هم سایه اینا میخوریم بازیده کشتکا نمیخورم بوی میته میگه یک دو لقمه خورد چای خالی شب میکنم ورم چای تلخ میرم پس پیش کبار خورم این تو وضعیت مست قدرمند لیدونکو تاسو د خورجانې خبرې واورېدلې چې ماشومان ځي ډوډۍ راجمعوي د همسایګانو نه هغه ډوډۍ چې په پنک وهلې د خوړلو نه ده نو دوی راوړي دلته ماشومان پې قراروي او ماشومان یې خوري نو چې د خوړلو هم نه ده چې هغه ډوډۍ بوی کوي نو تاسو د خورجانې حال ولیده تاسو نه مې دغه هیله ده چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دغه لاسنیوی وکړئ چې د کورنۍ ستونزې ډېرې زیات وي شتمن ورونو څخه د څه غوښتنه ده چې تاسو سره مرسته داسې غوښتنه ده چې ما سره کومک وکړي خرچه کور کې نشته درې میاشت کرایه ما باندې چپه شوې ده 3 میاشت چې په هغه کوروالا نه پوښتنه وکړي کولی شي 3000 کرایه ورکوم داسې مریضه یم داسې ولیږم زفتیات راځي نفس مې قیتېږي دا شفاخانه ته ځم اینه تېر کړه یو ځل اینه مې تېر کړ یو سړي خدای خیر وسي اینه ما ته راکړه 15 سیسي اوس وس نشته چې اینه تېر کړم هفته به هفته اینه تېر کړه زه تکلیف هم لرم چې د باندې ځي زما هېڅ وس نه کوي خیر خدای دپاره تاسو کومک وکړي ګرانو هیوادوالو تاسې د دغې خورجانې خبرې واورېدلې میړی هم ناروغ دی او زوی چولې خرڅوي نو لورګانې هم دا وخت د مکتب ده د تعلیم ده چې تعلیم باید وکړي متاسفانه چې د دوی وسه نشته ده چې لورګانې مکتب ووایي مدرسې ته لاړې شي او دوی په دې وخت کې ځي خس ټولوي او کباړ ټولوي نو ګرانو هیوادوالو تاسو نه هم دغه غوښتنه ده چې دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ د دغې خویندې د مخ دې سره مرسته وکړئ د دې لاسنیوی وکړئ د روژې مبارکې میاشت زکات او مرستې هدیه خیري بڼ صاحب ته واستوئ تر اوسه چې موږ هغه مرستې په داسې اړوندو کورنیو وسپارو تر بلې خپرونې چې زه بصیره عزیزي او ما سره د کامرې په برخه کې نسیم نظري ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو د سوکاله او باثباته افغانستان په ویاړ الله مو مل شه